ضلع خیبر تحصیل باڑا بازار کې د خیبر پختونخوا فوډ اتھارټي ضلع خیبر اسسټنټ ډایریکټر واسف شاه او اسسټنټ ډایریکټر رقیہ د بازار کې د خوراکي اشیاء معاینه وکړه. چونکې باړه چې کومه ده دا خیبر ایجنسی د ټول نه غټ بازار دی. دلته زموږ په ډیلی بیسس کنی نو په ویک کې 2-3 وزټس کېږي. په هغې کې چې کوم دی موږ په فرست وزټس کې خپل SOPs د خلکو سره شیر کړي دي، هغې له هم اویرنس سیشن ورکړي دي. د هغې نه علاوه بیا موږ بار بار راځو ویډیوز ګورو. دا موږ خپل موبایل لیب راویستی دی، په دې کې زموږ سره آیل، ټکشو، واټر، په دې نه علاوه ټي، ملک، د دې سیمپل چې کوم دی آن د سپاټ موږ موبایل ټیسټینګ لیب دی په هغې باندې ګورو. نو چې د چا سره اډلټریشن وي نو د هغه اګینسټ موږ بیا صحیح سټریک ایکشنز اخلو. په خلاف ورزي کې ککړ شولو نو دوی د موږ درانه جرمانه سره د دوی دکان هم موږ بندو. دوی ویل چې دکانداران د خپل خوراکي اشیاء سره د صفایي خیال هم ساتي. ذاکر افریدي، وحدت نیوز، باڑا.